ځینې وخت د غرونو تر شا د اسمان لوري ته ختلي تور لوګي ښکاري چې سرې لمبې ورسره یو ځای نڅا کوي. دا د یو عادي اور لمبې نه وي، دا د ځمکې له زړه راوتلی اور وي، یو آتش فشان. زما لپاره آتش فشان یوازې یو طبیعي پدیده نه ده، بلکې دا د ځمکې هغه چیغه ده چې خاموش انسان ته وایي ما مه هېروه، زه هم ژوند لرم. د ځمکې ژورې برخې چې موږ یې نه وینو د جوش په حالت کې هلته مګما ده. د اور ډبرو او ګازو یوه غوسناکه ټولګه. دا مګما لکه د یوې بندې خولې څپاند فشار لري، او کله چې د ځمکې پوستکی دا فشار نور نشي زغملی آتش فشان راوځي. خو آتش فشان یوازې یو ناورین نه دی، دا د ځمکې د بیا جوړېدو برخه ده. د مګما له ټوپېدو وروسته نوې ځمکې جوړیږي، زرخیزه خاوره منځته راځي، او حتی داسې انرژي پیدا کیږي چې انسان یې د برېښنا لپاره کاروي. یاد دې وي چې دا آتش فشاني خاوره ده چې د نړۍ ډیر حاصلخیز باغونه ورباندې کرل شوي. دا هم هغه ځایونه دي چې د ګرمو اوبو سرچینې لري او سیلانیان ورباندې راټولیږي. زه د هغو خلکو کیسه نشم هیرولی چې د پومپیو په ښار کې ویده وو، خو آتش فشان یې ښار د یوې شپې په اوږدو کې تر خاورو لاندې کړ. دا پیښه یوازې یوه تاریخچه نه ده، بلکې دا یو لوست ده. طبیعت که هر څومره ښکلی وي هماغومره ځواکمن هم دی، او نن ساینس هم هڅه کوي چې دا طبیعت درک کړي. ساینسپوهان د آتش فشانونو ترڅنګ تجهیزات لګوي، د ځمکې ریږدېدو ته غوږ نیسي او د مګما د حرکت نښې څاري. دا هر څه د دې لپاره چې انسان وژغورل شي، مخکې له دې چې ځمکه بیا چیغه وکړي. آتش فشان ته زه داسې ګورم لکه د طبیعت زړه چې احساسات لري، کله غوسه، کله غمجنه، او کله خو له اور سره چیغې وهي. نو که بل ځل د کوم آتش فشان ویډیو وګورئ یا د هغه په اړه واورئ، یوازې ونه ویریږئ، لږ تم شه، فکر وکړه. دا زموږ د سیارې غږ دی، زموږ د ځمکې زړه چې غواړي موږ ته ووایي زه ژوندی یم، زه لا هم د بدلون ځواک لرم. مګما د ځمکې دننه ویلې شوي ډبرې، ګازونه او منرالونه یو ډول ګرم او خټلي مخلوط مواد دي چې د آتش فشاني فعالیتونو سرچینه ده. مګما د ځمکې د سطحې لاندې په منټل او لاندې قشرونو کې د لوړ فشار او تودوخې له امله رامنځته کیږي. د ځمکې ژور پوړونه په ځانګړي ډول مانټل دومره تاوده دي چې ډبرې هلته ویلې کیږي. کله چې تودوخه د یوې ځانګړي کچې یعنې 1500 او 1250 درجې د سانتیګراد څخه واوړي، ډبرې نرمیږي او مګما جوړوي. که یوه سیمه د ځمکې له ژورو نه پورته شي یا دوې طبقې سره جلا شي، فشار ناڅاپي کمیږي. فشار کمیدو سره ډبرې ژر خټه کیږي. په ځینو برخو کې اوبه یا ګازونه له ژورو ډبرو سره ګډ شي چې د خوټېدو حرارت کموي. دا کار د مګما جوړېدو ته چټکتیا ورکوي. دا اکثراً د بحرونو لاندې پیښیږي، هلته چې د ځمکې تختهیزې طبقې سره ټکر کوي، یوه تخته لاندې ځي او فشار، ګرمي او رطوبت سره یو ځای مګما جوړوي. مګما هغه خټه ده چې د ځمکې له دننه د تودوخې، فشار کمیدو او د مایعو یا ګازو له امله رامنځته شوي وي.